زه په خپل یم ما سره چې کوم دا ډېره سینیر اکټره آرټسټه ده شیناز پېښوري زموږ ډېره ښه ملګرې ده په دې کې موږ سره رحیم خان هم دی که نه لکه دا یوه جینۍ راغلې ده او ډېره ښه آرټسټه ده ماشاءالله هر ټیم خاندي خیر هغه ستا خبره ده چې چېرته یم ټول به خاندي که نه څوک به هم رانه که خیري خفه کېږي نه انشاءالله او په دې کې فیضان دی داسې نور ډېر ښه اکټران دي اوس یو ورته خپل نوم علي که نه ضروري دا نه ده چې زه نومونه ټول والم بادر علیم پکې دی بادر دومره نه دی خو دی بادر لکه ځکه نه دی چې په موږ څه خرچه نه ده کړې بادر هغې ته وایي چې موږ باندې پیپسیان او دا که نه کولډ ډرنک وغیره اوس کې خو خیر ښه سړی دی سره د شیمپوانو او دې کې ډېر ښه ښه اکټران دي او ډېر انشاءالله څنګه چې تاسو په سیټ باندې وخاندي دي الیار خان پکې دی زما ډېر ښه ملګری دی الله دې آباد لري په دې ډرامه کې یو بل پورې ډېر وخاندېدو هغه زه ډېر زیات په سیټ باندې تنګ وم سعید شینو دی پکې رښتیا نور داسې دې کې ډېر اکټران دي خو څه پکې مری کې دي او دلته خو اوس دلته مونږ نوخار کې لګیا یو نو انشاءالله تعالی ډرامه ډېره مزداره څنګه چې تاسو وخاندي دي داسې زموږ آرټسټان په خپله وخاندېدو نو د دې مطلب دا شو چې که خیري مونږ وخاندېدو نو عوام خو به ضرور خاندي تاسو مونږ کتل تاسو چې کوم ټیم تاسو سین کې وو نو مونږ هم ډېر زیات وخاندلو په خپل د خاندان د څه وجه ده نو چې په خپله مونږ وخاندو مونږ پیسې ایلو که نه چې وخاندېدو خو پیسو سره وخوړو پیسې ډیلیټ شوې مونږ به نه خاندو مونږ به کوشش دا کوو چې مونږ کتونکي وخاندو که نه او هغوی متاثره کړو لکه څنګه چې زموږ دا ګلیس کریم دی او دا شیمپوان دی او صابونان دي د دې په باره کې مونږ دا ډرامه جوړه کړه خو دا مونږ په ګپ ګپ کې حقیقت وینا هم وکړله چېرې ماشاءالله ځکه دا کریمان ته یقین وکړه ما خپله استعمال کړي دي لکه د ډرامې نه مخکې ما یوز کړي دي نو ما ته کور والا وایي چې صرف دا به راوړي بل څیز به نه راوړي کینې زه مور کره ځم تاسو کور کې هم داسې قسمه خندا خبرې کوئ که نه نه کور کې کچن صفا کوم هلته به د خندا خبرې وکړي دا چې ته ګپ دی جوړ هلته نه کېږي هلته سیریس یو بار چې روزو ګوره کم سړی چې بل خندي هغه به همیشه خفه دا یاد سات موږ خپله خفه یو دا ټایم چې تاسو کوم مینوال دي ته په څه پیغام ورکول غواړئ دوی ته به زه دا پیغام ورکوم چې په دې ډرامه کې مونږ د دې لکه زمونږ مین مقصد دا و چې مونږ تاسو ته اوریجنل څیز وښیو که نه د دې باندې مونږ ډرامه جوړه کړه دا ګلیس په دې کې صابون هم دی شیمپو هم ده په دې کې آیل تیل هم دی نو زمونږ مقصد او مطلب هم دا دی چې په ټوکو ټوکو کې مونږ تاسو ته حقیقت وینا وښیو چې یاره په دې دغه کې بالکل دا زمونږ د یو ملګري کمپني ده چې ماشاءالله څنګه دا کریم دغه ښه دي دغسې انسان هم هغه ښه دی او ښه انسان چې کوم وي هغه همیشه دپاره ښه کارونه کوي نو زما د الله نه د امید دی چې دا به تر اخره پورې کریم ښي ځکه چې په دې سټارټ کې اکثر ښي وروستو بیا خراب چې خو زما د دې ملګري نه دا توقع د نامې نه علم هغه ماته ویلي نوم مې مه اخله صرف د دې دغه صفت وکړه که نه نو انشاءالله تعالی چې تر اخره پورې به دا کمپني هم دغسې څنګه چې سټارټ کړي د رحیمشاه باره کې څه وی رحیمشاه ډېره ښکلې ده دغه ده خو بس زما ښه ده خاوند خندا خاندي ډېره نو خاندي به نه تا ته ګوره خاندي نو زه ورته کارټون ښکارم که نه مړه دا خندا خوشحالي ګوره دا داسې څیز دی دا خندا به د دې غریبې کور کې نه کله به پیاز له سترګې سولي او کله به څه کوي او کله به خاوند سره جنګونه کوي دا خو یو ماحول یو ټیم دپاره جوړېږي الله دې دغسې ماحول بار بار راولي نو انشاءالله دا به ولې نه د دې مور به هم خاندي ولې به نه خاندي